شمع غوندې ویلې شولفت کې دا وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې دا وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې دا وطن شمع غوندې ویلې شولفت کې دا وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې دا وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې دا وطن راشه مروره په اخلاص غړه غړې دې مرکز کې تقریبا 11,000 هیوادوالو ته برېښنایي نوې پیژنپاڼې ویشلې دي. همدارنګه د ویش وروسته خدمتونه تقریبا د 3,000 شاوخوا هیوادوالو ته خدمات وړاندې کړي دي. په همدې ترتیب د 2,500 هیوادوالو ته د زیږون کارت یا کارت تولد توزیع کړی دی. ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې دا وطن خدای ستا. در بخش خدمات بعد از توزیع ما همه تغییرات روی کارت تذکره الکترونیکی میتونیم که تغییر بیاریم، از قبیل تجدید بایومتریک، صدور تذکره مصنع و تجدید فوتو و تغییر معلومات. په دې مرکز کې موږ هیوادوالو ته 2 جلا بخشونه لرو چې یو زنانه بخش دی چې د زنانو کارکونکو لخوا ورته کارونه اجرا کیږي او دوم مردانه بخش دی چې د نارینه‌و د خوا ورته کارونه اجرا کیږي. متقاضي چې راځي د یو چتر لاندې په ډېر اسانۍ او په اسانه سره کار تر سره کیږي او په پای کې ورته کارت تولد د 1 ساعت په موده کې او همدارنګه لویش وروسته خدمتونو برخه کې د تذکرې توزیع او همدارنګه د نوې برېښنایي تذکرې ویش د 24 ساعتونو په موده کې تر سره کیږي. ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې دا وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې دا وطن